نن په کابل کې د افغان انویسټ یا افغان سرمایې په نوم د یو لوی شرکت د چارو د جوړېدو پرانسته وشوه. دا پرانسته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغني برادر وکړه. د طالبان د حکومت لخوا د ارګ په نوم په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دغه لوی شرکت کې تر اوسه 14 پانګوالو د 250 میلیونه ډالرو په اندازه د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. په دغه لوی شرکت کې د کانونو، ساختماني، انرژي او کرنې په برخو کې پانګونه کیږي. ویل کیږي چې په یاد شرکت کې ګډون کوونکي پانګوال ټول افغانان دي. دا په داسې حال کې د چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت ټول هغه افغان سوداګرو او پانګوالو ته چې په بهرنۍ هیوادونو کې پانګونې کړي غوښتي څو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ لا هم ځینې پانګوال په افغانستان کې د خوندي امنیت د نشتون له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي.